السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته ډیر زیات خوندور اپلیکیشن در پیژنم. د دې اپلیکیشن په تور موږ تاسو کولای شو د دې اپلیکیشن دوستانو صرف 3 ام بي سیز ده. که چیرته تاسو د موبایل ریم کم وي نو تاسو د دې 3 ام بي اپلیکیشن په تور د دنیا هر رنګ اپلیکیشن په خپل موبایل کې استعمالولی شئ. دا ډیر زیات خوندور اپلیکیشن دی. د دې ډاونلوډ کولو د استعمال طریقه زده کوو. د دې نه مخکې دوستانو که چیرته تاسو په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یئ، چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکان په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چیرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ. نو دوستانو د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي. له ډسکرپشن لینک څخه دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. که چیرته تاسو غواړئ دا اپلیکیشن د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ نو دلته کې تاسو ته به د دې اپلیکیشن نام ښکاري، د دې ایکون درته ښکاري. دا اپلیکیشن تاسو له پلی سټور څخه په سرچ ډاونلوډ کولی شئ. کله مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو دوستانو، په دې اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. د کلیک کولو سره کله مو چې دا اپلیکیشن آن کړو یو څه نه څه ایډ به راځي. د موبایل بیک بټن سره د دې هر یو ایډ تاسو کټ کولی شئ. دلته کې به تاسو ته په دې طریقې سره بیخي زیات اپلیکیشن راشي. لاندې چې څومره ځای چې په دنیا کې څومره اپلیکیشن دی په دې ایپ کې شته، تاسو کولی شئ چې هر رنګ اپلیکیشن چې کوم دی په دې کې تاسو استعمال کړئ. خوندوره خبره دوستانو د دې اپلیکیشن دا ده چې د دې سیز چې کوم دی صرف 3 ام بي ده. نو دلته کې اوس زه تاسو ته درښیم، ګورئ لاندې موږ تاسو ته یو څه اپشن یې راکوي. دا په اول هوم باندې وي. په هوم کې موږ تاسو ته ټول پیجونه ایپ چې کوم دی وبخئ ټول ایپ راځي، تاسو ته به ښکاري دا ټول ایپ دی. هغه وروسته دوستانو دلته کې 3 کیلو اپشن راکوي. په دې 3 کیلو باندې چې کله موږ تاسو کلیک وکړو، بیله بیله کیټګري چې کوم دو د هغې د سوشل میډیا شوه، همدارنګه ویژوال کنټینټ شو، شاپینګ، نو نیوز شو، سپورټ شو، سرویس، ایډوکیشن، ایمیل، همدارنګه نور څومره چې لاندې ځای تاسو ته د ټولو کیټګرۍ بیله بیله ایپ تاسو راواړولی شئ. لکه اوس څنګه تاسو غواړئ د سوشل میډیا ټول ایپ راواړوئ، نو په سوشل میډیا سوشل نیټورک اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې مو چې کله کلیک وکړو تاسو ته به راشئ د سوشل میډیا څومره ایپ چې دي هغه به ټول تاسو ته راشئ چې تاسو یې په ډېرې اسانۍ سره په دې اپلیکیشن کې استعمالولی شئ. ګورئ دوستانو، که چېرته تاسو نه منئ دلته کې زما انټرنیټ یو څه نه څه سلو دی، خو زه چې په ټیک ټاک باندې مې کله کلیک وکړو اوس زه کولی شم چې ټیک ټاک اپلیکیشن ایپ ډاونلوډ کولو نه بغیر موږ تاسو د دې اپلیکیشن په ترو ټیک ټاک استعمال کړو. لکه څنګه تاسو ته ښکاري دلته کې تاسو همدارنګه د ټیک ټاک په ځای کوم ایپ چې غواړئ تاسو یې بالکل په دې اپلیکیشن کې استعمالولی شئ. همدارنګه دوستانو کله مو چې په دې لاندې تاسو ته به ښکاري 3 کلي، په دې 3 کلو باندې مو چې کلیک وکړو نو تاسو په کټګرۍ باندې پوهه شوئ. د سرچ انجن هغه چې کوم دی هغه هم تاسو پکې راډوا شئ، لکه ګوګل، بینګ، اندکس، داسې نوره څومره چې د سرچ انجن دی هغه تاسو ته ټوله په دې اپلیکیشن کې راځي. د دې وروسته دوستانو تاسو ته ګورئ دلته کې د گیمز اپشن هم درکوي چې په دې کې بیخي زیات گیم دي. تاسو کولی شئ چې آنلاین څومره گیمونه دي په دې اپلیکیشن کې وکړئ. دلته کې که په هوم کې تاسو وای نو تاسو ته بره د سرچ اپشن درکوي. دوستانو په دې سرچ باندې چې کلیک وکړئ تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې یو ایپ پکې سرچ کړئ، هغې وروسته هغه اپلیکیشن تاسو استعمال کړئ. لکه څنګه مو چې فیسبوک ولیکلو دوستانو، نو په دې طریقې سره تاسو هر یو ایپ چې کوم دی هغه استعمالولی شئ. مثلا دلته کې موږ لیکو ټیک ټاک، بره به تاسو ته ښکاري ټیک ټاک سرچ کولو سره موږ ته همدغه ټیک ټاک اپلیکیشن رالو چې موږ تاسو یې په همدې اپلیکیشن کې استعمالولی شو. نو دوستانو په دې ویډیو کې موږ تاسو د یو داسې اپلیکیشن وپېژندو چې د 3 ام بي سیز لري. د دې 3 ام بي سیز په ترو موږ تاسو په دې اپلیکیشن کې بیخي زیات اپلیکیشن استعمالولی شو. نو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ټیکنو پښتو یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ، د ویډیو در سره شیر کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.